अस्सलाम वालेकुम HIV वायरस څه شي دا موږ په دې لیکچر کې موږ دا د کوو چې HIV وایرس څه شي دا په چا باندې ټیک کوي او شی په څنګه دا او د دې کوم ډایګرام دا موږ نیکسټ ویډیو چې ان شاء الله بیا موږ چې د کوم بیماری لګیږي ایډز چې کومه ډیره خطرناکه بیماری ده هغه به ډیسکس کوو چې ایډز څنګه لګیږي د ټرانسفر د یو باډي نه بل باډي ته ټرانسفر کیږي څنګه یو ارګانیزم نه بل ارګانیزم یا یو هیومن نه بل هیومن ته څنګه د درومي په څه طریقې درومي د علاج ستاسو نه ست پریونشن څنګه کولای شو د مختلف قسم خبرې او بیغه لیکچر چې کوم نن موږ خالي د جنرال خبرې کوو چې HIV موږ سره څه ده او HIV موږ سره څنګه وایرس ده په پریویس لیکچر چې موږ وایرس او بکټریوفیج وایرس باندې ویډیو کړی و وایرس چې موږ دا خبر کړی و چې وایرس موږ کټګورایز کړی دا په دوا کلاسیفیکیشن مې کوم کړی دا on the basis of host and shape په دغه بنیاد باندې موږ کلاسیفیکیشن کړی دا host په بنیاد باندې موږ سره د وایرس درې اگر راتلې کټګوري راتلې چې موږ سره راته لا په انیملز باندې ټیکي لا په پلانټس باندې ټیکي لا بیکټیریا باندې په شیپ باندې چې موږ سره واغه هدرې وو هغه چې موږ سره سپیریکل وو ټیډ پول لایک یا الانګیټډ یا ټیوب لایک وو دا درې رااله او دا درې رااله اوس موږ کلاسیفیکیشن نه د دې وایرس ول هاست او شیپ معلومو چې دې چې کوم دا به اټیک پچا کوي د دې شیپ څنګه ده نو موږ کوو نو هاست په بنیاد باندې اټیک کوي موږ سره په انیملز نو دای موږ سره په انیملز باندې ټیکي دغه کټګوري دغه کلاسیفیکیشن نه موږ ته دا پته ولګي چې دا یو داسې وایرس ته چې په انیملز باندې ټیکي شیپ نه به موږ ته څنګه پته لګي چې شیپ څنګه ده نو شیپ موږ سره درې قسمه شیپس او یا به ټیوب لایک یا ته ویل سټیلانګیټډ شیپ او یا به ټیډ پول لایک او یا به سفیریکل او نو دې ته کوم وګورو دا نه الانګیټډ دا نه ټیډ پول لایک دا نو دا کومه کټګوري څه دا موږ سره سفیریکل سلا نو شیپ چې کوم دا سفیریکل دا او چې کوم هاست باندې دا ټیکي انیملز دا نو دا وایرس HIV وایرس HIV وایرس عام چې کوم وایرس موږ دا خبر کړی و چې وایرس کله لیوینګ ارګانیزم نه باري جاندار وجود نه باري نو دای از نان لیوینګ کریکټر شو کوي چې کله انټرسی نو دای از لیوینګ کریکټر شو کوي ځکه چې هغه کوم ارګانیزم ته د انټرسلې دیغه بایو ماشين استعمالوي او خپل کاپیز جوړوي نو دا موږ په وایرس دا خبر کړی و اوس موږ راځو د HIV وایرس خبر کوو چې HIV وایرس کوم ډایګرام دا هغه موږ ډیر ډیټیل سره سټډي کوو ځکه چې په نیکسټ ویډیو چې به موږ کله ایډز وایو نو چې هغه ته به کنسپټ کلیر چې HIV وایرس څنګه د دې سټرکچر څنګه د دې چې موجود دي نو دا به تاسو هر شی اساني نو HIV وایرس کوم دا هیومن ایمونو ډیفیشنسي وایرس په هغه باندې چې کوم دا باندې دا ممبرین دا یا دا کوټینګ په سلای دا لیپوپروټین ممبرین دا او دا لیپوپروټین ممبرین د لحاظ نه راخیستای چې لیټ سپوز په هیومن باندې دا ټیپ وکړو نو هیومن مستفاده دي چې هیومن کوم سیل ممبرین دا لیپوپروټین ممبرین دا لیپید او پروټین دی په مینلی کاربوهایډریټ کولیسټرول هسته دی په کوم مینلی چې کوم شیان دي زیات تر لیپوپروټین ممبرین نه جوړه ده نو دا دراخیسته ده ل هیومن نه یا چې کوم هاست دی غنه دراخیسته ده په دې لیپوپروټین ممبرین باندې دا چې کوم سپایکس وروتلی دا چې کوم تاسو سټرکچر ښکاری دی ته سپایکس وایو او دا سپایکس چې کوم دي چې یو دا کوم هډ راځي یو دا ټیل راځي ټیل موږ سره جوړ دا ل 120 ګلایکوپروټین 120 ګلایکوپروټین اوس پته وایي چې ګلایکوپروټین څه مطلب دا 120 څه مطلب دا ګلایکوپروټین مطلب ګلوکوز او پروټین دی پچې 120 مطلب دا ویلیو دا چې موږ د دې ویټ چې کوم دا مطلب 120 کیلو ډالټن دومره ګلایکوپروټین په دې هډ کې موجود دي چې کوم ټیل دیغه چې 41 ګلایکوپروټین دی 41 ګلایکوپروټین چې کوم دا سټرکچر تاسو ښکاری دا چې کوم میټرکس نه نو دا موږ سره پروټین دی میټرکس پروټین ته ویلای شي نو دا موږ سره دی P17 دی هغه نه علاوه چې کوم موږ سره دا سټرکچر ښکاری دا د موږ سره چې دغه RNA چې کوم چې انکلوز دي نو دا موږ سره جوړ دا ل P24 پروټین مطلب چې دې چې کوم پروټین دی اب 24 کیلو ډالټنی نو دا موږ سره د دې چې کوم پارټس یا د دې چې کوم ډایګرام چې دې چې کوم یې سره درومېغه کمپوزیشن دا چې دا بچرنګ جوړي دي نمونه موږ زده کړه اوس چې کله موږ دغه تر ورسېلو دا دوه سټرکچر موږ تشکاري دا د موږ سره RNA دا دواړه RNA دي سنگل سټینډ RNA دي او یو نه علاوه دلته موږ سره درې قسمه انزایم اوس انزایم چې د انزایم موږ سره مینلی نیچرلی چې کوم د پروټین دا او د یو کیمیکل ریاکشن سپیډ اپ کوي یا یو کیمیکل ریاکشن ته په دې ته هیلپ ورکوي چې هغه تیز وسی هغه سپیډ اپ سي او دې چې د خپل جان نه بدلوي خپل جان نه موډیفای کوي خپل جان دې چې نه بدلوي په دې کوم ریاکشن چې د حساب لري نو درې قسمه چې کوم دي موږ سره په دې چې انزایم موجود دي او درې قسمه انزایم نامونه چې کوم دي اوله انزایم چې کوم د موږ سره ریورس ټرانسکریپټیز نمبر سیکنډ پروټیز مطلب پروټین سنتھیسس والا انزایم
پروټیز بل چې موږ سره د کومه انټیګریز اوس بیا د خپل فنکشن دی ریورس ټرانسکریپټیز خپل فنکشن دا پروټیز خپل فنکشن دا انټیګریز خپل فنکشن دا به موږ په نیکسټ ویډیو چې وایو چې کله دای په یو سیل باندې کله په دای سیل باندې هاف سیل باندې ټیک کوي نو هلته د انزایم د څه فائدہ ورکوي څه فنکشن دا څه رول دی په دې چې نو هلته به موږ دا سټډي کوو یغه نه علاوه د انیملز باندې خو ټیک کوي خو انیملز په چیز باندې ټیک کوي په ریډ بلډ سیل ټیک کوي په پلیټلیټس باندې ټیک کوي که په چیز کوم سیل باندې ټیک کوي نو دا ټیک کوي موږ سره په ایمیون سیلز باندې ایمیون سیلز موږ سره ایمیون سیستم د موږ په باډي چې ایمیون سیستم هغه سیستم د چې هغه ته له بیماریانو نه له پیتوجنز ته چې کوم په ډیل روټین چې تا وایرس رااله بکټیریا یا یو داسې پارټیکل تا باډي ته انټرست چې هغه ته نقصان درکولای شي نو تا په باډي چې یو فورس موجود ده خدای پاک تا په باډي چې یو قوت شایده چې هغه ته ایمیون سیستم وایو او ایمیون سیستم دا کار دی چې هغه چې کوم بکټیریا وایرس یا اني پیتوجن انټرسل دا هغه ختم کولو کوشش کوي نو دای موږ سره اټیک کوي په ایمیون سیل باندې CD4 T سیل یا ټي هیلپر سیل چې کوم دي په هغه باندې ټیک کوي نو ایمیون سیل هغه سیستم دی کمزوري کی چې کوم تال نور بیماریان نه بچ کوي نو چې دا سیستم دا یو سیستم کمزوري سن نو چې تا ته کله په باډي ته بکټیریا وایرس لا بل څه انټر کیږي نو خو په تاسو سره ټیک ځکه چې تاسو کوم نیچرل فوج یا نیچرل تاسو کوم آرمي پرتاوه هغه ختم سلا نو تا به زر افیکټ کېدلای شي او اپورچونیسټک ډیزیز به تا باندې حمله زر کولای شي نو دغه موږ سره د HIV وایرس چې په انسان وجود باندې کوم نقصان ده هغه به زده کوو ان شاء الله په ایډز چې ایډز څه وایي ایډز به موږ ډیټیل سره سټډي کوو دا د HIV لږ انټروډکشن و چې HIV کوم قسمه وایرس ته په دې باندې موږ لیکچر واخیسته او هیله لرو چې ټولو ته به سمجھ راغلی وي په ان شاء الله په نیکسټ ویډیو چې به موږ ایډز په باره کې خبرې کوو چې ایډز موږ سره څه شی ده د څرنګه پیلاو کیږي د علاج څه ده که نشته ده دنه موږ سره دنه موږ د دنه حفاظت موږ څرنګه کولی شو چې دنه جان بچ کړو نو د نیکسټ ویډیو چې به ان شاء الله هغه سټډي کوو د ویډیو مخته ملګرو سره ضرور شیر کوو ما ته راکړو اجازت خداحافظ